فصل وتبرئ مكاني طلقا يجهزني إلى دار البلاد متحرم للكرامة بهواني متحرم للكرامة بهواني منازل رحماني عزما عزيز بالكل غفلة الإنسان ضاع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. زما قدرمنو مشرانو او زړه راتیرو خويندو او وړونو، زه تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د الله سبحانه وتعالى سلامتی، رحمت او برکت پر تاسو ټول وي. د نن د تقریر موضوع ده د الله تصور په مختلفو مذاهبو کې. د الله تصور په مختلفو مذاهبو کې. دین یا مذهب د اکسفورد ډکشنری مطابق د دې معنا ده ایمان راوړل تر انسان پر یو لوړ قدرت باندې، تر انسان پر یو زورور طاقت باندې، یا پر خپل خدای باندې یا پر خپل خدایانو باندې چې د هغه خبره خلق مني او د هغه عبادت کوي. نو مذهب د اکسفورد ډکشنری پر مطابق دی پر خدای ایمان راوړل. د دې تقریر په شروع کې ما د قرآن مجید د آیات تلاوت وکړي چې په سورۃ آل عمران کې دی، سورۃ نمبر 3 د آیات نمبر 43 چې پکې الله سبحانه وتعالى فرمایي قل یا اهل الكتاب وایا و کتاب والو ته تعالوا الى كلمه سواء بين وبينكم راسي د هغه خبري و طرف ته چې په موږ او تاسو کې یو ډول ده، الله نعبد الا الله، چې موږ به بیل د الله سبحانه وتعالى څخه د بل چا عبادت نکو، ولا نشرک به شیئا، موږ د هغه سره څوک شریک نکو، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، موږ به خپلو کې د خدای د الله څخه بغیر د بل چا څخه معبود نه جوړو. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، کچیرې هغه نه مني نو موږ شاهدي ادا کوو چې موږ مسلمانان یو. دا د قرآن عظیم شان آیات سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیات نمبر 4 مخصوصه د دې په شروع کې چې راغلي دي قل یا ایها الکتاب وایا و کتاب والو ته، خو لیکن په عمومي ډول بالعموم داغه آیات د هر مذهب د منونکو د پاره استعمالېدلی سي، خو په خاص ډول دا د اهل کتاب د پاره دی چې يهود او عیسایان دي، خو په عام ډول دا د هغو ټولو کسانو د پاره دی چې هغه مذهب مني. خو زما په نظر دغه آیات د سورۃ آل عمران
سورت نمبر 3 آیات نمبر 4 زه دې ته وایم د دعوت مخصوصه کلی د دعوت په میدان کې د ټولو کلفونو د خلاصولو کلی د دعوت په میدان کې ځانګړې کلی تعالوا الى كلمه سواء بين وبينكم راسي د هغه خبرې و طرف ته چې په موږ او تاسو کې یو ډول ده د ټولو تر مخه خبره ده الله نعبد الا الله چې موږ به د الله د خدای څخه بغیر د بل چا عبادت نه کوو ولا نشرک به شیئا موږ به د الله سره بل څوک نه شریکو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله موږ په خپل منځو کې د الله څخه بغیر د خدای څخه بغیر د بل چا څخه د عبادت وړ جوړ نکو دا زما په نظر د دعوت ځانګړې کلی ده د دعوت په میدان کې زه دې ته وایم د ټولو کلپونو خلاصونکې کلی او چې کله موږ د مختلفو مذاهبو مطالعه کوو نو موږ په دې پوهیږو چې د ټولو مذاهبو منونکي هغه دا باور لري چې د کم خدای چې دوی عبادت کوي هغه دا باور لري چې هغه خدای د دوی د پاره هم دی او د نورو د پاره هم دی د مثال په ډول پر کم خدای پر کم ایشور چې هندوان ایمان لري او د هغه عبادت کوي هغه په دې باور دی چې د هغه ایشور د هندوانو د پاره هم دی او د غیر هندوانو د پاره هم دی پر کم خدای چې عیسائی ایمان لري هغه په دې باور دی چې هغه خدای د عیسایانو د پاره هم دی او د غیر عیسایانو د پاره هم دی په همدغه طریقه سره پر کوم الله سبحانه و تعالی چې موږ مسلمانان ایمان لرو د چا چې موږ عبادت کوو موږ دا باور لرو چې هغه الله سبحانه و تعالی هغه خدای د مسلمان د پاره هم دی او د غیر مسلمانانو د پاره هم دی چې کله موږ د مختلفو مذاهبو مطالعه کوو نو موږ په دې پوه سو چې د دنیا ټوله مذهبونه پر دوه قسمه ویشل شوي دي یو دي سیمیټیک ریلیجنز او بل دي نن سیمیټیک ریلیجنز یو دي سیمیټیک مذهبونه او بل دي نن سیمیټیک مذهبونه سیمیټیک مذهبونه هغه مذهبونه دي هغه چې په شروع کې سیمایټس منلي وه سیمایټس څوک دي سیمینټس دا یو چیچ دی یو نسل دی د شم چې د نوح علیه السلام زوی و چې د هغه ذکر راغل دی په انجیل کې په کتاب جنیسیس کې د فصل نمبر 15 څخه تر 11 پورې نو د ټولو تر مخه چې سیمایټس د شم نسل منلي وه هغه مذهبونو ته ویل کېږي سیمیټیکس ریلیجنز سیمیټیکس مذهبونه په دې کې هغه مذهبونه هم دي چې په شروع کې یهودو عربو اسیریانو او پونیشینو دا خلکو دا منل چې د هغو ژبې وې هیبو ارامیک عربي اسیریان اکیډین او پونیشن او په سیمیټیک مذهبونو کې اهم مذهبونه دي جودایزم عیسایت او اسلام یهودیت عیسایت او اسلام غیر سیمیټیک مذهبونه پر دوو برخو ویشل شوي دي پر دوو برخو آریان مذهبونه او غیر آریان مذهبونه آریان مذهبونه هغه مذهبونه دي چې په شروع کې اریایانو منل آریان یو طاقتوره اروپایي ډله ده چې خواره سوه په ایران او شمالي غرب هندوستان کې د 1500 څخه تر 2000 کال قبل مسیح پورې آریان مذهبونه بیا هم پر دوو برخو ویشل شوي دي ویدیک مذهبونه او غیر ویدیک مذهبونه ویدیک مذهب هغه مذهب ته وایي چې د وید پر بنسټ باندې وي او هغه ته ویل کېږي هندویزم او براهمیزم په غیر ویدیک مذهبونو کې دي سیکیزم جینیزم بودیزم زراستینیزم زګي د پاستیزم او داسې نور غیر آریان مذهبونه دا ویشل شوي دي د سیمو پر بنسټ د مثال په ډول چې په چین کې په وجود راغلی کانفیوشنیزم تاویزم چې په جاپان کې په وجود راغله شنتویزم او داسې نور لیکن دا څومره غیر آریان مذهبونه چې دي
په دې مذهبونو کې د خدای تصور نسته. په دغه خاطر دې ته په انګریزي کې وایي و دې ته وایي ethical systems. نو دا د اکسفورد ډکشنري د پیژندګلوۍ له مخې و دې ته مذهبونو نسو ویلی، و دې ته وایي ethical systems. په دې خاطر د نن په تقریر کې زه یوازې د سمیټیک مذاهبو او د آریان مذهبونو ذکر کوم چې خدای پاک مني. د هر مذهب د خدای د پیژندلو دپاره موږ پر هغه مذهب ایمان راوړونکو ته باید ونه ګورو، ولې چې اکثره وختونه پر مذهب ایمان راوړونکي خپله په دې نه پوهیږي چې د هغوی په مذهب کې د خدای تصور څه شي دی. په همدې خاطر تر ټولو بهترینه او تر ټولو ښه طریقه د یو مذهب د خدای د پیژندلو دپاره هغه دا ده چې موږ باید په دې پوه سو چې د هغه مذهب په کتابونو کې، د هغه مذهب په اصنافو کې د خدای په باره کې څه شي لیکلي دي. په همدې خاطر به نن موږ څېړنه وکړو چې د خدای تصور په مختلفو مذهبونو کې د دې څېړنې څخه وروسته چې د هغو مذهبونو په کتابونو کې د خدای په باره کې څه لیکلي دي، د هر څه تر مخه به موږ بیان وکړو د آریان مذهبونو. په دې کې به موږ بیان وکړو د ویدیک مذهبونو. موږ به د هر څه تر مخه دا هڅه وکړو چې په هندویزم کې د خدای تصور څنګه دی. چې کله موږ د یو عام هندو څخه پوښتو چې ته څو خدایان منې، ځینې هندوان وایي 3، ځینې وایي 10، ځینې وایي 100، ځینې وایي 1000 او ځینې بیا وایي 30 کروڑه یعنی 310 میلیونه. لیکن چې کله موږ د یو ودوان هندو څخه پوښتو چې د خپل هندو کتاب مطالعه کړې ده چې په هندو مذهب کې یو هندو باید پر څو خدایانو ایمان ولري، نو هغه هندو ودوان به وایي چې هندو یوازې باید پر یو خدای ایمان ولري او یوازې باید د یو خدای عبادت وکړي. لیکن عام هندو هغه پر یو فلسفه ایمان لري چې هغه ته وایي پینتیزم. د پینتیزم معنا ده هر څه خدای دی. عوام هندو په دې باور دی چې هر شی خدای دی. درخت خدای دی، لمر خدای دی، سپوږمۍ خدای دی، انسان خدای دی او مار خدای دی. موږ مسلمانان بیا په دې باور یو چې هر شی د خدای پاک دی. درخت د خدای ده، سپوږمۍ د خدای ده، لمر د خدای دی، انسان د خدای پاک دی او مارم د خدای پاک دی. ولې چې مهم فرق په عام هندو او عام مسلمان کې دی. عام هندو وایي چې هر شی خدای پاک دی او عام مسلمان بیا وایي چې هر شی د خدای پاک دی. دا مهم فرق یوازې د دې دی. که دا د دې توپیر سره لرې کړل سي نو هندو او مسلمان به سره یو سي. او دا فرق نو څنګه د منځه تلای سي؟ په کومه طریقه چې په قرآن کې راغلی دی. سورت آل عمران سورت نمبر 3 آیات نمبر 4 کې تعالوا الى کلمة سواء بین و بینکم، راسي د هغې خبرې پر لور چې په موږ او تاسو کې یو ډول ده. د ټولو تر مخه خبره الله نعبد الا الله، راسي چې د یوه خدای عبادت وکړو. اوس به موږ دا څېړنه کوو چې د هندو مذهب په کتاب کې د خدای تصور څنګه دی. په هندو مذهب کې یو مهم کتاب دی چې نوم یې دی اوپنیشد. چې کله موږ ولولو د چندو اوپنیشد فصل نمبر 6 څپرکی نمبر 2 په جمله نمبر 1 کې لیکلي دي اکیم یویدیتیم. دا یو سانسکریت جمله ده چې معنا ده خدای یو دی، ایشور یو دی، بل نسته. راغلی دی په شویتا اوپنیشد کې فصل نمبر 6 جمله نمبر 9 کې ناچس یا کسیچ جنیدنه جدیپا. د ایشور هیڅ مور پلار نسته، هیڅ رب یې نسته. ایشور نه پلار لري نه مور لري. پر ایشور سربیره بل څوک نسته.
بیا راغلی دی په شپیتا روپنشد کې په 4 فصل کې په 19 جمله کې نا تسی پتیما استی د هغه ایشور هیڅ پرتیما نسته. پرتیما یو سانسکریت لفظ دی چې معنا ده عکس. د هغه ایشور هیڅ پرتیما نسته، هیڅ عکس نسته، هیڅ انځور نسته، هیڅ رسامي نسته، هیڅ تابلو نسته، هیڅ بت نسته، هیڅ شکل نسته، هیڅ جسم نسته او هیڅ مجسمه نسته. او لیکلی دی ناتستی پتیما استی د هغه پرتیما هیڅ عکس نسته، هیڅ انځور نسته، هیڅ رسامي نسته، هیڅ انځور نسته، هیڅ تابلو نسته، هیڅ شکل نسته، هیڅ بت نسته، هیڅ مجسمه نسته. او په هندو مذهب کې تر ټولو زیات لوستونکی کتاب دی بھگوت گیتا. په بھگوت گیتا کې لیکلی دی په 9 فصل کې په 6 جمله کې د چا عقل چې په دنیایي شیانو پسې ځغلي هغه خلک د خدای پاک څخه بغیر د کمبل شي عبادت کوي. چې کله موږ تفسیر لولو د اکثرو بھگوت گیتاو په تفسیر کې لیکلی دی چې د کوم خلکو ذهن د کوم خلکو عقل په پیسو پسې ځغلي یا په دنیایي شیانو پسې ځغلي هغه بت پرستی کوي، د خدای پاک څخه بغیر د یو بل شي عبادت کوي. بیا لیکلی دی په بھگوت گیتا کې په 10 فصل جمله نمبر 3 کې هغه خلک پوهیږي چې زه لا پانیم، هغه خلک پوهیږي چې زه زیږېدلی نیم او زه د ټوله عالمونو مالک یم. په هندو مذهب کې تر ټولو لوړ کتاب دی وید. کچیری د وید او د هندو مذهب په نورو کتابونو کې ټکر راځي نو موږ باید د وید دا ومنو، ولې چې وید د هندو مذهب تر ټولو لوړ کتاب دی. چې کله موږ وید لولو په دې کې لیکلی دی په یجوروید کې فصل نمبر 22 جمله نمبر 3 کې ناتسی پتیما استی د هغه ایشور هیڅ پرتیما نسته. لکه څنګه چې ما وویل پرتیما یو سانسکریت توری دی چې د هغه معنا د عکس، انځور، رسامي، تابلو، بت، مجسمه، جسم. ناتسی پتیما استی د هغه ایشور هیڅ عکس نسته، هیڅ انځور نسته، هیڅ رسامي نسته، هیڅ تابلو نسته، هیڅ بت نسته، هیڅ شکل نسته، هیڅ جسم نسته او هیڅ مجسمه نسته. لیکلی دی په یجوروید کې 40 فصل په 8 جمله کې چې ایشور پاک دی د هغه هیڅ عکس نسته. لیکلی دی په یجوروید کې په 40 نمبر فصل کې په 9 جمله کې اندام وی پدیشنتی یا اسم بودی مپاسته. انداب می معنا غفلت، پرمیشنتی معنا ورننوتل، اسم بودی معنا هغه شیان چې نیچرل دي چې قدرتی دي. نو په دې جمله کې یجوروید فصل نمبر 40 په 9 جمله کې پکښې لیکلی دی هغه خلک په غفلت کې داخلیږي، هغه خلک چې د اسمبوتی عبادت کوي، چې د قدرتي شانو عبادت کوي، د بیلګې په ډول د هوا، اوبو، اور او داسې نور. او په دې جمله کې مخته لیکلی دی هغه خلک نور هم ډیر په غفلت کې داخلیږي، هغه خلک چې د سمبوتی عبادت کوي. د سمبوتی معنا د هغه شیان چې د انسان په لاس جوړ شوي، د مثال په ډول میز، چوکۍ، بت، مجسمه او داسې نور. دا چیرې لیکلی دی په یجوروید فصل نمبر 40 جمله نمبر 9 کې. کبل ځای بیا وګورئ په اترواوید کې لیکلی دی کتاب نمبر 60 په فصل نمبر 58 کې جمله نمبر 3 کې دیو مها اسی هغه ایشور ډیر لوی دی. او په ویدونو کې تر ټولو زیات منونکی وید دی ریګوید. ویدونه 4 ډوله دي: ریګوید، یجوروید، ساموید، اترواوید. په 4 سرو کې تر ټولو په لوړ وید کې ریګوید کې په کتاب نمبر 1
په فصل نمبر 144 او په جمله نمبر 46 کې اکم ست विद्या प्रभु वदान्ते सत्य یو دی رښتیا یو دی ایشور یو دی او ذاکرین موحدین او بندگان دا ایشور په ډیرو نومونو سره بولي داغه پیغام یو ور بیا راوړل سوی دی په ریګوید کې په کتاب نمبر 10 کې په فصل نمبر 111 کې په جمله نمبر 3 کې چې خدای یو دی ایشور یو دی لیکن ذاکرین موحدین او بندگان په ډیرو نومو سره بولي کله چې موږ ریګوید لولو 2 نمبر کتاب فصل نمبر 1 یوازې په ریګوید کې په 2 نمبر کتاب کې درودیش نمونه او صفاتونه کارسوي دي د دې ایشور لپاره په دې کې یو دی په ریګوید کې 2 نمبر کتاب لومړی فصل 3 جمله برهما هغه ایشور ته ویل کیږي چې خالق وي چې کله موږ پښتو ته راژباړو نو موږ وایو جوړونکی کې په دری او عربي سره ترجمه کوو نو هغه ته وایي خالق موږ مسلمانان هیڅ نیوکه نه لرو کچيري یو څوک وایي چې خدای یا ایشور خالق دی یا جوړونکی دی او یا تخلیقونکی دی لیکن کچيري یو څوک وایي چې برهما خدای دی چې جوړونکی دی لیکن د هغه څلور سرونه دي او پر هر سر باندې تاج دی موږ مسلمانان پر هغه باندې نیوکه کوو ولې چې تاسو د ایشور عکس جوړ کی او په صافه الفاظ لیکلي دي په شیوتا شتارا اوپنیشد کې فصل نمبر 4 په 19 جمله کې ناتسی پتی ما استی د هغه ایشور هیڅ عکس نسته هیڅ انځور نسته هیڅ رسامي نسته هیڅ تابلو نسته هیڅ بت نسته هیڅ شکل نسته هیڅ جسم نسته او هیڅ مجسمه نسته یو بل صفت یا نوم پر ریګوید کې 2 نمبر کتاب په لومړي فصل په 3 جمله کې راوړل شوی دی هغه دی وشنو و پالون کې ایشور توای کې چیرې په پښتو کې وژباړو نو ورته ویل کېږي پالون کې په عربي یا دری کې وژباړو نو رب ورته وایي موږ مسلمانان پر دې هیڅ نیوکه نه کوو که یو څوک وایي چې خدای یا ایشور رب دی پالون کې دی خیال ساتون کې دی پر موږ فکر کوون کې دی لیکن کچیر یو سړی داسې وایي چې ایشور پالون کې خدای دی پالون کې ایشور دی خدا هغه ایشور څلور لاس دی لکه د انسانانو داسې په یو لاس کې یو شی وي او په بل لاس کې بل شی وي او هغه پر مارانو ناستي او پر اوبو سربیره ځي یا په هوا کې رفتار کوي هغه پر یو داسې مرغه باندې چې په هوا کې الوزي موږ مسلمانان پر دې باندې نیوکه کوو ولې چې تاسو د خدای عکس جوړ کړئ او تاسو د یجروید د 12 فصل د 3 جملې پر خلاف عمل کوي چې وای ناتسی پتی ما استی د هغه ایشور هیڅ پرتیما نسته هیڅ عکس نسته هیڅ انځور نسته هیڅ رسامي نسته هیڅ تابلو نسته هیڅ بت نسته هیڅ شکل نسته هیڅ جسم نسته او هیڅ مجسمه نسته چې کله موږ ریګوید لولو په 8 نمبر کتاب کې په فصل نمبر 1 کې په لومړی جمله کې ما چن دي سنسد عبادت یوازې هغه ته سر کښته کوي بیا هم په ریګوید کې لیکلي دي 8 نمبر کتاب په 15 فصل 14 جمله کې یا یګیت مشتی سجده یوازې هغه یو خدای ته وکي یوازې د هغه عبادت وکي او په هندو مذهب کې چې دا برهما سوترا دی دا د هندو مذهب کلمه چې ده هغه ده
एकम ब्रह्म دیوتیا ناسته نینا ناسته کینچن بګوان یو دی بل نسته ګر سره هم نسته دلته یو خدای سته بل خدای نسته ګر سره نسته او بیخي نسته. چې کله موږ د هندو مذهبونو د کتابونو مطالعه کوو نو موږ په دې پوهیږو چې په هندو مذهب کې لیکلي دي چې د یو ایشور د یو خدای عبادت وکړي د هغه ایشور هیڅ پرتیما نسته هیڅ عکس نسته هیڅ انځور نسته هیڅ رسامي نسته هیڅ تابلو نسته هیڅ بت نسته هیڅ شکل نسته هیڅ جسم نسته. کچیر تاسو په دې پوهېدل غواړئ چې په هندو مذهب کې د الله د خدای تصور څه شي دی نو تاسو ته پکار ده چې د هندو مذهبونو د کتابونو مطالعه شروع کړئ. اوس په موږ و دې ځای ته راسو چې په سیک مذهب کې د خدای تصور څنګه دی. سیک مذهب په وجود راغلی د 15مې پیړۍ په آخر کې او د دې مذهب منځته راوړونکی و ګورو نانک صاحب چې هغه ځای ته 15 ولې راغلي دي چې ورته وایي پنجاب چې په پاکستان کې او په شمالي غرب هندوستان کې موجود دي. او ګورو نانک صاحب چې د دې جوړونکی دی هغه په هندو مذهب کې زیږېدلی و او د هغه قوم شتریا قوم و دې ته وایي جنګیالی قوم. او ګورو نانک بیخي زیات اغیزمن و د مسلمانانو څخه. دا سیک مذهب د حساب له مخې په نړۍ کې پر 6 نمبر دی. ډېری پوهان دا وایي چې دا د سیکانو مذهب د هندوانو د مذهب یو برخه ده او سیکیزم د سیکانو مذهب نوم د سسیا د توري څخه اخیستل شوی دی چې معنا ده شاګرد طالب علم چې معنا ده طالب چې معنا ده منونکی. او دا د سیکانو مذهب د لسو استادانو مذهب دی. تر ټولو د مخه چې ښوونکی دی هغه دی ګورو نانک صاحب او لسم ښوونکی دی ګورو ګوویند صاحب. او د دې مذهب و کتاب ته ویل کیږي ادي ګرنث یا ګورو ګرنث صاحب. سیک مذهب د 5 کاپونو پر بنسټ ولاړ دی. تر ټولو لومړی کاپ دی کیش نه پرې کوونکي وریښتان باید پرې نه کړل سي. دوهم کاپ دی کنګا یا ژمنځ چې په هغې وریښتان ژمنځول کیږي. دریم کاپ دی کړه نکلي کړه د نکلو کړه. څلورم کاپ دی کرپان خنجر چاکو چې د ځان ساتنې لپاره د ځان سره ګرځي. او پنځم کاپ دی کچا چې معنا ده اوږد نیکار. د دې 15 کاپونو باید هر سیک خیال وساتي. او کچیر تاسو د یو سیک څخه پوښتنه وکړئ چې تاسو په مذهب کې د خدای تصور څه شي دی نو هغه به تر ټولو ښه جواب کچیر هغه سیک درکول غواړي د هغوی د مذهب د کتاب د ګورو ګرنث صاحب د لومړي کتاب د لومړي فصل لومړی جمله چې هغه ته دوی وایي جاپوجي. لومړی کتاب د ګورو ګرنث صاحب لومړی فصل په لومړی جمله کې جاپوجي چې ورته وایي چې خدای یو دی او هغه ته وایي رښتونی ډېر ستر چې هیڅ وخت هم نه بیریږي او هغه هیڅ غوښتنه نه لري. هغه لا فانی دی هغه نه دی زیږېدلی او نه څوک ځینې زیږېدلی دی. هغه ډېر سخي دی. د سیکانو په مذهب کې بت پرستی حرامه ده. د سیکانو په مذهب کې بت پرستی حرامه ده او د سیکانو په مذهب کې د اوتار ودا فلسفه هم نسته چې خدای بل شکل اخلي او انسان څنګه جوړیږي. دا فلسفه نسته پکې. او ګورو نانک صاحب بیخي زیات اغیزمن و د کبیر څخه
په همدې خاطر په ګورو ګرانت صاحب کې بیخي زیاتې جملې د کبیر راغلي دي او زما په یاد دي کله چې زه په مکتب کې وم نو د کبیر یوه ډېره مشهوله جمله وه दुख में सुमिर न सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिर न करे तो दुख کای होवे د دې معنا ده چې په غم کې د خدای یا ایشور عبادت ټوله کوي لیکن په خوشی کې به د خدای یا ایشور عبادت هیڅوک نه کوي چې کم انسان په خوشی کې د خدای عبادت یا د ایشور عبادت کوي هغه به ګر سره په غم نسی اخته هم دا غسر راغلی دی په قران مجید کې په سورۃ الزمر کې نجرشم سورۃ په 8 آیات کې چې کله پر انسان باندې تکلیف راسي نو هغه رب ته دعا کوي الله سبحانه و تعالی ته دعا کوي لیکن چې کله الله سبحانه و تعالی د تکلیف ځنې لري کې نو د انسان خپل رب هیر سي او د خپل رب سره بل څوک شریکي چې کله موږ د سکانو د مذهب د کتابونو مطالعه کوو نو موږ په دې وپوهیږو چې د سکانو په مذهب کې هم راغلي دي چې خدای یو دی ایشور یو دی او یوازې د هغه عبادت باید وسی او د هغه ایشور د هغه خدای هیڅ مجسمه نسته هیڅ بت نسته او یوازې د هغه خدای عبادت باید وکړل شي اوس به موږ ذکر وکړو په فارسی مذهب کې د خدای د تصور فارسی مذهب یو عام مذهب نه دی یو اهم مذهب هم نه دی لیکن و دې ته خلک ډیر زوړ مذهب وایي او دا مذهب تقریبا 2.5 کاله تر مخه په فارسا کې په وجود راغلی دی او د دې مذهب د بنسټګر نوم دی زوراستر دا مذهب پیل شو د فارسا څخه او د دې مذهب منونکو ته وایي زوراسترین او یا فارسی د دې مذهب منونکو خلکو ته ویل کېږي د اور عبادت کوونکي د اور عبادت کوونکي خلک په فارسی مذهب کې دوی خدای بولی اهورا مزدا اهورا معنا خدای رب مزدا معنا پوه حاکم د حکمت خاوند د اهورا مزدا معنا ده د حکمت خاوند رب یا حاکم رب په فارسی مذهب کې چې کوم کتابونه دي و هغه ته دوی وایي د ساتیر او اوستا چې کله موږ د ساتیر مطالعه کو نو په د ساتیر کې لیکلي دي چې د ایشور ډیر صفاتونه دي د ایشور څو نومونه دي او د ایشور په صفاتونو کې راغلي دي په د ساتیر کې چې ایشور خدای یو دی هغه خدای بی نیاز دی د دې ایشور د دې خدای نه شروعات سته او نه هم پای سته د دې ایشور نه پلار لري نه مور لري نه میرمن لري او نه هم اولاد لري او د دې ایشور په ډول هیڅ حکم نسته د دې ایشور هیڅ عکس نسته دا ایشور هیڅوک نسی لیدلای په خپل سترګو دا ایشور څوک نسی لیدلای دا ایشور د انسان دماغ په پوره ډول نسی فهمولای او دا ایشور انسان ته د تر ځان ور نږدې دی و هر انسان ته د تر روح و د تر نږدې دی او چې کله د فارسی مذهب د بل کتاب مطالعه کوو د اوستا په فارسی مذهب کې د خدای ډیر زیات صفاتونه دي په اوستا کې دا لیکلي دي په یاسنا کې په 11 فصل کې په 9 جمله او 11 جمله کې په یاسنا 43 فصل 9 جمله کې 50 فصل 11 جمله کې په یاسنا فصل نمبر 150 9 جمله کې و خدای ته ویل سوي دي د پیدا کوونکي په نوم خالق د هغه صفت دی خالق چې کله اوستا مخته ولولي خدای پاک ته یو بل صفت هم لیکلی دي د مهان
لوی په عربي او دری کې ورته وایي اکبر. دا هغه څه لیکلي دي په یاسنا کې په 13 فصل 11 جمله کې او په یاسنا 15 فصل 6 جمله کې. که تاسو مخته اوستا ولولئ نو پکې لیکلي دي چې ایشور و خدای ته یو صفت ورکړي دي د رحم کوونکی. په عربي کې ترجمه وکړي نو رحیم سو. په یاسنا کې 13 فصل 11 جمله، په یاسنا 48 فصل 3 جمله کې او په اوستا کې چې دغه یو صفت یې سوی دی د ایشور یا د خدای پاک، هغه دی کرم کوونکی چې معنا ده کریم، د کرم کولو خاوند. دا راغلی دی په یاسنا کې 43 فصل په 4 5 6 9 8 9 10 11 او 14 15 جمله کې. په یاسنا 44 فصل، په یاسنا 46 فصل 9 جمله کې او په یاسنا 48 فصل 3 جمله کې. چې کله موږ د فارسی مذهب د کتابونو مطالعه کوو نو موږ به په دې پوه سو چې په فارسی مذهب کې هم دا لیکلي دي چې د یو خدای عبادت باید چې وسي او د دې خدای ډیر صفاتونه شته او دا پکې راغلي دي چې د دې خدای هیڅ عکس نشته، د دې هیڅ مجسمه نشته او هیڅ بت نشته. اوس به موږ راسو وسمیټیک مذاهب ته. لکه څنګه چې ما درته وویله په سمیټیک مذاهبو کې دي يهودیت، عیسایت او اسلام. د ټولو تر مخه به موږ په دې ځان وپوهیږو چې په يهودیت کې د خدای پاک تصور څنګه دی. چې کله موږ ولولو د اولد ټسټمنټ کتابونه نو په هغه کې لیکلي دي په ډیټرنومي کتاب کې 6 فصل 4 جمله کې موسی علیه السلام وایي شما اسرائیلو ان الحین ان الخد. دا یو هیبو جمله ده چې معنا ده چې الله زموږ خدای زموږ پیدا کوونکی یو دی. اے اسرائیلو واورئ چې زموږ رب زموږ خدای یو دی. په کتاب ازایا کې 43 فصل 11 جمله زه یم ستاسو رب او بې له ما مو بل هیڅوک نشي ژغورلی. زه یم ستاسو رب او بې له ما ستاسو ژغورونکی څوک نشته. بیا لیکل دي په ازایا کتاب کې 45 فصل 5 جمله زه یم ستاسو رب او زما سره پر څنګ بل هیڅوک نشته. زه یم رب او زما څخه بغیر بل هیڅوک نشته. زما څخه بغیر هیڅ خدای نشته. بیا راغلی دی په ازایا کتاب کې 46 فصل په 9 جمله کې زه خدایم او زما سره په څنګ کې بل څوک نشته. زه خدایم او زما څخه بغیر بل هیڅ څوک هم نشته. زه خدایم او زما په ډول بل هیڅ څوک نشته. په کتاب ازاداس کې لیکلي دي 6 فصل د 3 جملې څخه تر 5 پورې او په ډیټرنومي کتاب کې 3 فصل د 9 څخه تر 9 جملې پورې پکې راغلي دي تاسو به زما څخه بغیر د بل خدای عبادت نه کوئ. تاسو به زما په ډول هیڅ عکس نه جوړوئ، که هغه د هر شي هم وي، که هغه یو شی په اسمان کې وي یا په مځکه کې وي او یا تر مځکې لاندې په اوبو کې وي. تاسو به د دې شیانو عبادت نه کوئ، دوی ته به سجدې نه کوئ. ولې چې زه یو رب یم، کست کوونکی رب، یو کست کوونکی رب. زما د پاره چې خدایم او زه یو کست کوونکی خدایم. زه یو کست کوونکی رب یم، کست کوونکی خدایم. نو چې کله موږ د یهودو د کتابونو مطالعه کوو نو موږ به په دې پوه سو چې په یهودیت کې هم دا ویل سوي دي چې د یو ایشور عبادت باید وکړل سي او د هغه ایشور هیڅ مجسمه نشته، هیڅ بت نشته، د هغه ایشور هیڅ عکس نشته، د هغه هیڅ مجسمه نشته. د عیسائی مذهب د خدای د تصور کولو تر مخه زه ستاسو سره یو څو خبرې کول غواړم. اسلام یو یوازنی
غیر عیسائی مذهب دی چې پر هغه باندې د ایمان راوړونکو دا فرض ده چې هغه پر عیسی علیه السلام ایمان راوړي. هیڅ یو مسلمان تر هغه هیڅ مسلمان نه دی تر څو چې هغه پر عیسی علیه السلام ایمان را نه وړي. پر هر مسلمان دا واجب دی، پر هر مسلمان دا فرض ده چې هغه پر عیسی علیه السلام ایمان راوړي. موږ مسلمانان دا منو چې عیسی علیه السلام د الله پاک را لېږل شوی یو عظیمه پیغمبر دی. موږ دا منو چې عیسی علیه السلام مسیحا و، که چیرې وژباړو نو د دې څخه جوړیږي تکیه. موږ دا منو چې عیسی علیه السلام د یوې معجزې له مخې پیدا شوی دی، بې له پلاره پیدا شوی دی، چې ډېری عصري عیسایان دا خبره اوس نه مني. موږ دا منو چې عیسی علیه السلام و مړو ته ژوند ورکوي د الله جل جلاله په مرسته سره. موږ دا هم منو چې عیسی علیه السلام د ړندو سترګې بنا کړلې د الله جل جلاله په مرسته. موږ دا هم منو چې عیسی علیه السلام ناجوړو ته صحت ورکوي د الله جل جلاله په کومک سره. موږ مسلمانان او عیسایان که ورته وګورو یو ځای سره روان یو. نو یو څوک به پوښتنه وکړي چې په عیسائی او مسلمان کې فرق چشتي؟ فرق دا دی چې اکثر عیسایان په دې باور دي او دا فکر کوي چې عیسی علیه السلام د خدایي دعوه کړې ده. اکثر عیسایان په دې باور دي چې عیسی علیه السلام خدای و. چې کله موږ د عیسائی مذهب د کتاب مطالعه وکړو چې هغه د انجیل په عیسائی مذهب کې تر ټولو لوړ کتاب دی. چې کله موږ د انجیل مطالعه وکړو، او زه خو طالب العلم یم د اسلام او متقابلي مذاهبو د اسلام او نور مذهبونو، هیڅ ځای په انجیل شریف کې نه دی لیکلی چې کله تاسو انجیل ولولئ په انجیل کې هیڅ ځای هم نه دی لیکلی. یوه معلومداره جمله هم په ټوله انجیل کې نشته. تاسو ټوله انجیل سر تر پایه ولولئ، تاسو ته به په ټوله انجیل کې یوه جمله هم په مخه در نسي چې بې له شبهې بې له شکه یوه جمله به هم پیدا نه کړي چې په هغه کې د عیسی علیه السلام خپله ویلي چې زه خدایم او زما عبادت وکړي. که تاسو چیرې بایبل، تاسو چیرې انجیل مطالعه کوي، نو تاسو ته به هیڅ یوه جمله هم، هیڅ یوه کوچنۍ جمله لا هم په مخه در نسي چې عیسی علیه السلام دې په خپله ویلي چې زه خدایم او زما عبادت وکړي. که هر یو عیسائی په ټوله انجیل کې ما ته یوه جمله هم راویستل چې په هغه کې په واضح ډول لیکلي وي بې له شبهې بې له شکه چې په هغه کې عیسی علیه السلام په خپله وایي چې زه خدایم یا زما عبادت وکړي، که داسې و نو زه عیسائی کېدلو ته تیار یم. زه د نورو مسلمانانو په نمایندګۍ یا د نورو مسلمانانو د طرفه څخه خبرې نه کوم، ولې چې زه طالب العلم یم. زه طالب یم د اسلام او متقابلو مذاهبو، د اسلام او نورو مذهبونو. زه د نورو خلکو د طرفه څخه خبرې نه کوم، زه خپل سر و قربانولو ته تیار یم. دا د انجیل هر یو عیسائی که یو واضح جمله بې له شکه جمله بې له شبهې جمله چې پکې عیسی علیه السلام په خپله ویلي چې زه خدایم، الله یم، او ویلي چې زما عبادت وکړي، نو زه عیسایت قبلولو ته تیار یم. لیکن موږ چې کله د انجیل مطالعه کوو نو موږ به په دې پوه سو چې عیسی علیه السلام هیڅ وخت هم نه دی ویلي چې زه خدایم یا زما عبادت وکړي. لیکن عیسی علیه السلام خپله ویلي دي، په ګاسپل اف جان کې راغلي دي 14 فصل 25 جمله کې، زما پلار ستر دی تر ما، زما پلار زما خدای تر ما ډیر لوی دی. بیا لیکلي دي په ګاسپل اف جان کې 10 نمبر فصل کې په 29 جمله کې، زما پلار تر ټولو لوی دی، زما پلار زما خدای تر ټولو ستر دی. بیا لیکلي دي په ګاسپل اف متیو کې په 12 فصل کې په 28 جمله کې، زه شیطانان زغلوم د خدای په مرسته سره. بیا راغلي دي په ګاسپل اف لوک کې په 11 فصل کې په 20 جمله کې، د خدای په مرسته زه شیطانان زغلوم، زه د خدای په کومک سره شیطانان زغلوم.
بیا راغلی دی په ګوسپل اف جان کې په دریم فصل کې په 10مه جمله کې عیسی علی السلام په خپل وایي زه په خپل هیڅ شی نسم کوای، یعنی خپل د ځانه زه هیڅ شی نسم کولای چې څه اورم هغه زه پلی کوم، هغه څه فیصله کوم او زما انصاف حق دی چې څه زما پلار غواړي زه هغه کار کوم. وای زه د خپل ځانه څخه هیڅ شی هم نه وایم، زه چې څه هم اورم او کم شی چې زما پلار غواړي، کم شی چې زما خدای غواړي زه هغه ډول کوم. که چیرې هر څوک هم دا وایي، که هر نفر دا وایي چې دا کم څه چې خدای غواړي هغه زه کوم، و هغه ته په عربي کې وایي مسلمان. عیسی علیه السلام د انجیل مطابق په ګوسپل اف جان په 5م فصل کې په 10م جمله کې راوړي دي چې عیسی علیه السلام مسلمان وو. عیسی علیه السلام د خدایي هیڅ وخت دعوا نه ده کړې، هیڅ وخت دعوا نه ده کړې. عیسی علیه السلام هیڅ کله هم نه دی ویلي چې زه خدایم او یا زما عبادت وکړي. په داسې حال کې چې عیسی علیه السلام ویلي دي راغلی دی په ګوسپل اف میتیو کې 5م نمبر فصل د 19مې څخه تر 20مې جملې پورې. تاسو دا فکر مه کوئ زه د تیرو پیغمبرانو پر خلاف راغلم، تاسو دا فکر مه کوئ چې زه به زاړه عهدونه، زوړ قانون یا د تیرو پیغمبرانو پر خلاف راغلم یا د هغو د ختمولو دپاره راغلم. ختمولو ته نه، قایمولو ته راغلم. د ختمولو دپاره نه، د قایمولو دپاره راغلم. زوړ قانون او تیرو پیغمبرانو چې ویلي دي د هغه د قایمولو دپاره زه راغلم، د خرابېدو دپاره نه، د قایمولو دپاره راغلم. په دې کائناتو کې چې تر څو پورې مځکې او اسمانونه وي یو کوچنی ټوټه به هم ونه شوري، یو کوچنی ټوټه به هم ونه خوځېږي، تر هغو پورې تر څو پورې چې ټوله شیان چې راغلي دي قایمه سوي نه وي. او که چیرې هر یو نفر یو قانون هم مات کړي او بل چاته هم دا کار وشي نو هغه به په آخرت کې تر ټولو ذلیل وي. او هر هغه څوک چې د قانون ساتنه کوي او بل چاته پسې ورشي هغه به په آخرت کې ستر انسان وي. تر څو پورې چې ستاسو نیکي، ستاسو اعمال سم نه وي تر هغو پورې تاسو جنت ته نسئ داخلېدای. عیسی علیه السلام داسې نه دی ویلي چې جنت ته د داخلېدو دپاره تاسو ما ومنئ چې زه خدایم یا زما عبادت وکړئ. عیسی علیه السلام ویلي دي که چیرې تاسو جنت ته داخلېدل غواړئ نو ټول زاړه عهدونه، د ټولو زړو قانونونو احترام به کوئ او تر څو پورې چې نیکي او ښه عملونه نه وکړئ تر هغو پورې تاسو جنت ته نسئ داخلېدای. عیسی علیه السلام هیڅ کله هم د خدایي دعوا نه ده کړې. عیسی علیه السلام هیڅ کله هم نه دی ویلي په صافو الفاظو سره چې تاسو زما عبادت وکړئ. لیکن عیسی علیه السلام ویلي دي، لیکلي دي په ګوسپل اف جان کې 14م فصل کې په 24مه جمله کې دا کم لفظونه چې تاسو اورئ دا زما نه دي، دا زما پلار راستولی دي. دا کمې جملې چې تاسو اورئ هغه زما جملې نه دي، زما د پلار، زما د خدای جملې دي. بیا راغلی دی په ګوسپل اف جان کې 19م فصل په 3مه جمله کې تاسو وپوهیږئ چې دا ژوند تیریدونکی دی او وپوهیږئ چې یو سم خدای سته چا چې عیسی علیه السلام را لېږلی دی. او بیا لیکلي دي په ګوسپل اف میتیو کې 19م فصل د 14مې جملې څخه تر 18مې جملې پورې یو نفر عیسی علیه السلام ته راځي او ورته وایي ای ښه خاونده زه داسې کم کار وکم زه ابدي ژوند ته ستون سم. عیسی علیه السلام ورته وایي چې ته ولې ماته ښه خاوند وایه؟ ښه خاوند یو دی، د جنتونو مالک. دا راغلی دی په ګوسپل اف میتیو کې په 19م فصل کې د 14مې جملې څخه بیا تر 18مې جملې پورې یو نفر راځي عیسی علیه السلام ته وایي ای ښه خاونده زه کم داسې ښه کار وکم چې په هغه سره زه ابدي ژوند ته لار پیدا کړم. ای ښه مالکه زه کم ښه کار وکم تر څو چې زه جنت ته داخل سم. عیسی علیه السلام ورته وایي چې ته ماته ښه ولې وایه؟